چې موږ ځای ته لاندړو یوه ورا راله موږ خپله ماندړ یو او بالکل تور شپږ په دی روان لکه دغه نو توره شپږ چې وایي سړي پلار په څلور ورځم نه بې پري نو لاندړو ورا راله یو بل ته وایي موږ ځای کې خو ډېرې ښې مېوې دي هر رقم مېوې شته یو بل ته وایي ابدله څه وایي نیاز محمد دا نو مېوې دي دا نو باغونه دي راځه راځه څه کجې غڼ کاږم دي کافر و دا دنیا کټواز خوا بیخي مېوې نه وي کټوازی وایي دوکاندار ته ورغه د ممیزو نوم جینیر وایي دوکاندار ته وایي پنچر سوي انګور کټوازی وایي کابل ته تللی په یو غرفه نوم شته د غرفه د نسوارو دا ملګري ته وایي د ښځه غم دلته لیکلي دي غره په نسوارو دا صدامه جان موږ په هنر کې شپږ استادان درلود وخت داود خان اول میر و ناشناس و هماهنګ و استاد ماوش و هغه ښځه وه یو سرهنګ نو سرهنګ یو کانسرت جوړ کړی ده چې کس یې ډېر ګران ده نو یو عادي هنرمند خو نه ده مرغه که خو استاد ده چې کس بیا طبعا ګران نو کشوازیانو سره یو لوکس موټر ده چې یو بل ته یو ښځه یو غم خو احساس ته ورځو نو چې کس یې کړی چې کس پاتې دوی سرمایهداران دي وریسې ورغلي استاد سرهنګ وایي راګ وایي راک عمر سړی نه شوی له استاد بغیر دغه شي کوي ښه ځوان ده د ښځه هم خربان شي لیونی مردکه په خپل مسلک دا د پښتو غلطي درته وایم دروازه مې د بس ته وخوت ښځې خو د مخکې دروازه ښیي ښځې د مخکې دروازه ختم دی د شاته دروازه داسې کرا ورکړې وای په ښځې هغه زرتارې ما د شا له خوا ورکړل چې د مخکې زرتارې دا خو ډېر نږدې ولګېدې یا هېڅ چاته نه ده دا زه په خپله ولې دا نوم نږدې ده لالا بچې نن لالا بچې خرول ټوکي چې شی نشته کټوازي ته وایي کونډه کړې وه بیا دي دا کوناټي ته ورته څه وایي هغې وایي دغه نه ده وایي داسې نه یم د کابل زه د لالا بغیر jem دغه مره نه ده نو دا د پښتو د غلطي کام زموږ ځای کې یوه ښځې ترون وګلی بله ښځه راغلې دا انجینره ده په ترانو کې دا کلي ترونه دا په 1000 روپۍ وږي دې هغې ته اوس خورکي ما ته خو 10 روپۍ رانه کړې ترون په خپله وخت را سایر یې وګوره نو هغه دا لمن داسې سره نیسي چې بیا ته وایي خدای خورکۍ دې ما تر واجې تا دې ورکړو 4 ګوتې ازاد چې چې ازاده کې بیا تاو نه بله د پښتو غلطي موږ یو باغ وشکاو کوچنی باغ مو دا بامو ته وړ په ترکتول کې انګور باندې 3 کنداریان هم را سره یو 3 کونډې هلته ناستې دي زه په زوره غږېږم چې اوس کله موږ مخ نه پټوئ خو خیر د کلیوالو مچیان دا پردي کنداریان دي مخ پټ کړي زه په زوره غږېږم چې موږ ته راپام شي مخ یې یارې پټ نه کړو دا یوې جانداري شروع کړم ما ته وایه تا جانه چیم شکوې بس خو موږ باغ شکو انګور یې په ترکتول کې ولیدو ما ته یا کاکا نه زه خرې یم کنداریانو منډه واخیسته د خدای په نامه چې کندهار کې څوک ښځې تر هلته تکه جنوي
ما دلته ډیموکراسي دونه په مخ کې نه دي موږ په اندړو کې دوه سپین ږیري سره ناست یا بل ته ګل ماما دغه څه وایي نیاز ماما د هره راډیو ونیسي ډیموکراسي دا ډیموکراسي څه شي ته وایي ګل ماما د ډیموکراسي دې ته وایي زه به دې تا ښځه یم ته به کنداري وایي لری خرڅاو بازار نو یو بل خواته شاته ترې خرڅوي دی چمبړ خیال بوي کنداري لری پاک پرېولی ټوک ټوک یې کړی تار یې ځړولی بل خواته ترو چې نازک چمبړ خیال لیلا د باغ چمبړ خیال کاجو چمبړ خیال کاجو دغه نو تار راوتلی د بخمل ټوټې نامې ټوټې د بخمل ټوټې خو تر مازدیګره ټوک نه ده خرڅ مازدیګر به وایي چې د مور د کوژ ټوټې د کور د کوژ دا بل یوه ترانه د خرڅو نازک چمبړ خیال د لیلا د باغ چمبړ خیال کاجو چمبړ خیال مازدیګر یې وایي طرف لاس کړي د خرړګې راغلی تاسو کټوازه وایي کندهار ته تو بیا کندهار نوم ځینې یو وایي اوري ښار څه بولي چاسې مکور وایه یا غوټ شه وایي کلات وایه یا کړاشې چې خوی وایي کندهار وایي کټوازه وایي پیرک سپور نو تیاري شیر جام ده اوبه نسته اته د ښځو غوندې غول چې مړی عمر کې تا ښځه په دې حکومت اوبه نسته چې ته اوس کنځای کوي چې بل والي دا کارخانان د تیاري چې یو بوتل کې امتیاز کړي کاکا دغه دي داسې څښلي یو ساعت بعد یې بیا غږ کړی چې اوبه راکړئ د اخبارونو سویشي دا ښځې دې بوتل کې امتیاز کاکا دغه دي هغسې څښلي وایي دا ول دې واله خولې خوند سم و دا څنګه خراب وایي ښځه ورته وایي کاکا هغه دې بمبې وې دا خو دې څا دي